د جمعې مبارک ورځ دا د دې ورځې بعض آداب مخکې بیان شوي وو. یو ادب د آدابو د جمعې د ورځې نه دا دی چې د سحر په منځ کې د جمعې په ورځ امام له پکار دی چې په اول رکعت کې سورۃ السجده ووایي او په دویم رکعت کې سورۃ الدهر سورۃ الانسان ووایي. بخاری او مسلم کی روایت ده د ابو هريره او د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې کان النبي صلی الله علیه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الف لام میم تنزيل وهل اتى على الانسان. و نبی علیه الصلاة والسلام با د جمعې په ورځ د سحر په منځ کې په اول رکعت کې سورۃ السجده ویلا الف لام میم تنزيل او په دویم رکعت کې سورۃ الانسان یا سورۃ الدهر هل اتى على الانسان. نو دا ویل پکار دی. پر روایت د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه کې بیا راځي وکانه یدیم علی ذلک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام با همیشه دا سورۃونه ویلا، یعنی په دې عمل به همیشواله کو. او کان یقرؤونهم دا معلومیږي چې نبی علیہ السلام دا همیشه ویلا. د دې وجه نه امامان له پکار دي چې دا سورتونه د سحر په منځ کې وایي. خلکو لحاظ نه یا پکار سوک خپکی او په خوشحالۍ کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا طریقې را ژوندي کول پکار دي. او د جمعې په ورځ باندې بیا یعنی د جمعې په منځ باندې هم نبی علیه الصلاۃ والسلام یو څو خاص سورتونه به ډېر ویلا. روایت د مسلم کا راضی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمای ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمای چې نبی علیہ السلام به د جمعې په ورځ یعنی د جمعې په منځ کې دا دو سورتونه ویلا. په اول رکعت کې سورۃ الجمعه او په دویم رکعت کې سورۃ المنافقین. نو دا هم ویل سنت دی. او دارنګي دا هم ثابت ده چې په اول رکعت کې سورۃ الاعلى او په دویم رکعت کې سورۃ الغاشیه. همدغه د مسلم شریف روایت ده د نعمان ابن بشیر رضی الله عنه چې کان یقرأ فی العیدین وفی الجمعة بسبح اسم ربک الاعلى وهل اتاک حدیث الغاشیه. نبی علیہ السلام با د جمعې په ورځ دارنګي د اختر په منځونو کې په اول رکعت کې دا سورۃ ویل سبح اسم ربک الاعلى او په دویم رکعت کې هل اتاک حدیث الغاشیه. نو دا سنت دا عملی کول پکار دی او مقتدیانو لم پکار دی چې دې ته تنگ نشي. دا نه وایي چې دا صورت وګد دی دا لنډ دی. جمعه کې ورځ وي پکار دا چې په دلچسپۍ او د زړه په رغبت باندې دې عمل ته غاړه کېږدي. یو بل طریقه هم راغلی او اکثر خلکو او اکثر امامانو ته د دغه عمل پته نشته. الحمدلله په دې خو په اکثر جماعتونو کې عمل کیږي چې په اول رکعت کې سورۃ الاعلى سبح اسم ربک الاعلى سورۃ ویل کیږي او په دویم کې سورۃ الغاشیه. او دا هم خلکو ته پته شته چې کله کله سورۃ الجمعه ویل په اول رکعت کې، دویم رکعت کې سورۃ المنافقون. خو دې کې یو بل روایت دی هغه داسې دی چې په اول رکعت کې سورۃ الجمعه ویل او په دویم رکعت کې هل اتاک حدیث الغاشیه ویل. دغه روایت مسلم شریف کې دی. ضحاک ابن قیس هغه نعمان ابن بشیر رضی الله عنه ته
خط ولیکو تپوس یې ترې وکړو چې أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة. نبي عليه الصلاة والسلام د جمعې په ورځ د سورة الجمعې نه رستو کوم سورت لستو؟ فقال كان يقرأ هل أتاك حديثا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با هل أتاك حديث الغاشیه کله کله به نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جمعې په ورځ په دویم رکعت کې هل أتاك حديث الغاشیه ویلا او په اول رکعت کې به سورۃ الجمعه. روایت د ابو داود کې به الفاظ داسې چې ماذا كان يقرأ به الرسول يوم الجمعه. نبی علیہ السلام به د جمعې په ورځ کم سورتونه ویلا اثر سورۃ الجمعه د سورۃ الجمعې نه رستو، یعنی په اول رکعت کې چې به سورۃ الجمعه ویلا دا غي نه رستو به کم سورت ویلا. نو د جواب ورکو فقال هل أتاك حديث الغاشیه، سورۃ الغاشیه به ویلا. نو امامان او خطیبان لدا پکار دی چې دا سنت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام را ژوندۍ کی، هم د سحر په منځ کې او هم د جمعې په منځ کې، او مقتدین له هم پکار دی چې د سنت ته غاړه کیږي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.